السلام علیکم ګران شاګردانو ولې موږ شروع جوړ بس راځو د نن سبق چې د هغه انګلیش کې د ورب درې فارم زده کړئ. دا هم یو ډېر مهم سبق دی ځکه د ورب درې فارم زده کول دا ډېر لازمي. کله چې یو زده کوونکی ټینسونه زده کړي نو بیا د هغوی یو مشکل دا چې هغه ته د ورب درې فارم نه یې زده. ځکه هلته مختلف ټینسونه دي نو مختلف ټینسو کې بیا مختلف فارمان استعمال دي. فرست سیکنډ تھرډ فارم. راځئ د دې سره سره به نیو ورډزونه هم زده کړو، د دې معناوې به هم زده کړو، تلفظ به هم زده کړو. راځئ راسره ووایسته. کوټ معنا حواله کول، نقل کول، د چا خبره را نقل کول. کوټډ دا کوټ نه دی، کوټ دی، یو سایلنټ ده، دا سیکنډ تھرډ فارم دی. معنا حواله یې ورکړله، نقل یې کړي. او کوالیفای معنا قابل کېدل، وړ کېدل، لایق کېدل د یوه شي. کوالیفاید قابل سلو، د دې لایق یا وړ سو، لکه یو لوبډله. رینګ معنا لکه موبایل ګنټې چې راسي ده. او رینګ ګنټې راله، رنګ ګنټې ووهل، رینګ دې ته وایي. رایز راپورته کېدل، لکه دود لمر راپورته کېدل. روز راپورته سو، رایزن راپورته سوی دی. رایډ سپرتیا کول پر موټر یو حیوان پر بل شي. د سپرلي چې دروازې ورسېدې دې لپاره. روټ معنا ورستېدل، خرافېدل، لکه د میوې د شي د خوراکي شیانو. روټډ وروست سو، روټډ ورسته سوي دي. رن منډه وهله، رین منډه یې کړله، رن بیا ترډ فارم دی، منډه کړې. ریپیر معنا جوړول، دوه مارې بیا جوړول. موبایل یو شی خراب سي، دوه مارې بیا سړی جوړ کړي. ریپیرډ جوړه کړي، ریپیرډ بیا یې جوړ کړي دي. او ریزاین استعفا ورکول، او ریزاینډ استعفا ورکړه، ریزاینډ ترډ فارم دی. رول معنا حکمراني کول، حکومت کول. رولډ حکومت یې وکړي، رولډ حکومت یې کړی دی. ریچ رسېدل، ریچډ ورسېدی، ریچډ رسېدلی دی، د یوه ځای څخه بل ځای ته رسېدل. ریممبر په یادول، ریممبرډ په یاد یې کړي، ریممبرډ په یاد کړی دی. ریډیټ معنا وړانګې غورځول، یو شی چې وړانګې غورځي، شوای وغورځي. ریډیټډ وړانګې وغورځولې، ریډیټډ وړانګې غورځولې دي. د لمر د وړانګو دپاره هم استعمالیږي. ریډ معنا چپه وهل، ریډیټ چپه وهلې ده، ریډیټ ترډ فارم دی، چپه یې ووهل. ریبل بغاوت کول، سرکشي کول. ریبلډ بغاوت یې کړی، ریبلډ بغاوت یې وکړي. نو ګران شاګردانو دا زموږ د نن سبق 3 فارمز اف د ورب په انګلیش کې د ورب یا فعل 3 حالته یا 3 فارم. ډېر ضروري بنیادي داسې چې په انګریزي خبرو کې د دې د زده کړې بغیر موږ هیڅ چاره نه لرو. مننه.